په دې کې یو مسله ده چې د هغې مبارک ډېر تپوس کېږي او د تپوس نه مخکې ته باید ومنو شکر وباسي چې مسله ته داسې واضحه شوه. یو دا ده چې ښځه خاوند د یو بل عورت له لاسه وړلی شي او که نه، نو دې کې هېڅ حرج نشته، بلکل وړلی شي. ښځه او خاوند له الله اجازت ورکړی دی چې د یو بل نه څنګه فایده او خوند اخیستی شي واخلي، سوای د هغه کارونه کوم چې شریعت منع کړي دي هغه مخکې را روان دي. د خوند اخیستو طریقه دا ده چې سړی د ښځې عورت ته لاس وړي او ښځه چې د سړي عورت ته لاس وړي، نه دا جایز دي. یا د دې تپوس کېږي مثال کې د زنانه په سینه باندې لاس ایښوده، د دې ځینې کسان د غټ جرم ښکاري، غټ جرم ورته ښکاري، حالانکې شریعت د دې نه منع نه کړی، بلکې دا سړی د دغه ځینه خوند او مزې اخیستی شي، او څنګه چې دا سړی د دغه ځینه خوند او مزې اخلي، دغه شانې ښځې ته هم خوند او مزې دا ورته میلاویږي د دې کار د لاسه، نو دا هم جایز دي. ځینې کسان دا مسله بیانوي چې ښځې ته لغړ نشي کتی او ښځه خاوند ته نشي کتی کله چې هغه لغړي، دا مسله کمزوري ده. او بلکې ځینې خلک پکې دا دلیل ورکوي څه نقصان یې څه دی، بچي ړانده پیدا کېږي او دا ښځه خاوند هم ړندېږي، الله دې دغه مرض بیا راولي، او دا کمزوري خبره ده. ښځه خاوند چې د یو بل نه خوند اخلي په هره طریقه یې اخیستی شي، او د خوند اخیستو یو طریقه دا ده چې سړی ښځې ته داسې وګوري. او کله چې هغه صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم، رسول صلی الله علیه وسلم ورته د ټولو نه یې پټ ساته الا من زوجتک، سوی د خپلې ښځې نه هغې ته ښکاره کولی شي. صفا اجازه یې ورکړې رسول صلی الله علیه وسلم. نو ښځه خاوند که یو بل ته عورت ښکاره کړي او یو بل ته بلکل لغړ ګوري لکه څنګه چې الله د مور د خېټې نه راویستو جایز دي. دلته اوس دوه مسلې په دې کې دننه راغلي چې کپړې مو ویستی شي ټولې، او دویم دی چې یو بل ته کتی شي. دا یو څو مسلې دي چې د عوامو په دې زړه کې پرتې خو تپوس یې نشي کولی. او زم خیر دی تپوس کوئ، خو د ادب په طریقه یو تپوس د علماو نه کوئ چې تعبیر یې داسې ادبناک خوندګي، او د علماو نه د تپوسونو کې څه حرج نشته. اوس یو سړی دی مثال کې موږ داسې ووایو او کیدای شي داسې په موږ کې چې د واده مثال کې 20-30 کاله شي او د دې مسلې نه خبر نه وي، او سړی به دننه خوړو چې دې مسلې چې د اجازت وای نو خبره وي، که د دې اجازت وای نو خبره، او د هغې اجازت وو خو ده چې ته تپوس نه وي، او که تپوس یې کړی دی یو جاهل نه یې کړی دی، نو هغه ته ویلي چې او دا مسله خو شي چې ښځه خاوند یو بل ته نشي کتلی، او نه به دا دی چې جامې کپړې به وباسي، نه دا مسله چې ده کمزوري مسله.